जो कैद में थे نو موږ امید لرو چې تاسو به خپل بچي برنګ پبلک سکول طرف ته متوجه کړئ او ان شاء الله بهترین سټاف برنګ پبلک سکول ورکړي، بهترین اساتذه کرام، بهترین تربیت په ماشومانو کې په دې کې به هفتهوار بزمیاده وي، په هغې کې به تقریري صلاحیتونه د هغو اجاګر کېږي، کوم چې پټ صلاحیتونه دي هغه به راښکاره کېږي هفتهوار بزمیاده. د دې سره د ترانسپورټ چې کوم انتظام دی نو برنګ د کوی د طرفه او یو رود ته نو کوم خلک چې ترانسپورټ استعمالوي د هغې لپاره اعلان وشو. یقینا چې ډېره لویه د خوشحالۍ د دې قوم دپاره ورځ ده. موږ چې په کوم مقصد باندې دې بلډینګ ته راغونډ شوي یو، انشاءالله ستاسو نه به دا خبره پټه نه وي چې دا بلډینګ چند کسانو یو ډېر ښه پازیټیو یو ډېر ښه سوچ ته جوړ کړی دی چې په هغې کې به د دې قوم بچو ته تعلیم ورکړی کېږي. تعلیم یقینا چې د حکومت فرض دی، صحت ورکول دا هر شی، مګر نن زما او ستا د ملک صورتحال د هیڅ چا نه هم پټ نه دی. بیا هم وخت په وخت باندې په دې غریب عوام باندې ټکسونه هم لګېږي. د سرکاري سکولونو صورتحال دا دی چې د یو ټیچر هم د 1000 نه واخله د 5000 روپو پورې پر ډے، که باران وي که چوټي وي کټ کېږي نه، همیشه هغه ته ملاویږي. او چې کله هغه سروس پوره کړي لاکو لاکو ورته پنشنې هم ملاویږي. او د هغې نه علاوه بیا ورته هم په کور باندې 50 او 60-70 هزار روپۍ تنخواګانې ملاویږي. بدقسمتي په دې ملک کې صرف د غریب عوام ده. مالدار خو به په غټو غټو سکولونو کې بچای داخل کړي، خو نن په دې معاشره کې خصوصا د داسې کسانو ضرورت دی چې هغه مخې ته څنګه چې راغلل مخکې هم داسې چا افتتاحګانې کړي دي، د هغې ډېر ښه پازیټیو رزلټ راغلی دي. امید ساتم انشاءالله دې وعدې کړي دي چې د دوی به دا اداره د غریب عوام په خیر کې وي. دا به کم سے کم فیسونه لري انشاءالله. زما دا هم امید دی چې دې کې ښه مدرسین دوی اخیستي دي. تعلیم که دنیایي وي او که هغه اخروي د انسانیت لپاره ډېر زیات ضروري دی. چونکې موږ او تاسو کلمه ویلې ده، زموږ او ستاسو په ادارو کې به اخروي تعلیم هم خامخا ورکړی کېږي. چې د دې قوم د خدمت دپاره، د قوم د بچو د ترقۍ دپاره هغوی دارنګ یو اداره جوړه کړه، پرایویټ اداره، چې د قوم بچي دارنګې د تعلیم د محرومه پاتې نشي، هغوی تعلیم وکړي. عزتمندو تعلیم دا یو بهترین دولت دی. اصل کې علم دا دنیایي علم، دینی علم دی، خو دنیایي علم دا د دنیا د زندګۍ لپاره یو وسیله او یو سبب دی. دنیایي علم خلک د دې لپاره کوي کوم عصري تعلیم دی چې انسان ته ښه عهده میلاو شي، یو ښه نوکریو ته میلاو شي، دارنګې رزق یې پراخوي، د هغې لپاره خلک کوي. او اصل کې بنیادي علم دا دینی علم دی چې په هغې د انسان دنیا او آخرت ښایسته کېږي. خو د دې علم هم دارې فایدې شته. د انسان نه انسان جوړوي، د انسانیت د هغه دایرې ته راولي چې عصري تعلیم هم دارې چا کړی، هغه کې هم پوهه هم وي، اخلاق هم برابري، معاشره زندګي هم د هغې سمه تېرولی شي. او چې انپړی نو د هغه د جاهل مثالي، د حیوان مثالي، هغه د یو حیوان په شان ته زندګي تیروي. د دې وجې نه د انسان په دې بدن کې الله رب العزت داسې اجزا یې کړي چې هغه هر یو دا تقاضا کوي چې موږ علم دارګي حاصل کړو. د انسان په بدن کې سترګې یو عظیم نعمت دی او په دیو کې الله دا ماده یې کړي چې دا علم حاصل کړي. اوله زه د دې ملګرو حوصله او د دوی د عزم ته زه سلام کوم چې هغوی د یو بلې نوې ادارې افتتاح وکړه او د دې علاقې د ترقۍ دپاره یو ښه او مثبت سوچ وکړه. زه د هغه حوصلو ته مبارکباد وایم او د دې ټول قوم ته مبارکي ورکوم. الله تعالی دې په موږ کې داسې نور هم کسان را پیدا کړي چې هغه د دې قوم دپاره، د دې ملک دپاره ادارې کولاو کړي او زموږ د ماشومانو د مستقبل د ښایسته کولو دپاره هغوی سوچ وکړي. عقل خاوندان دي د شعور په معنی پوهېږي، ښکلا ورکوي ژوند ته د سپین تور په معنی پوهېږي. دا ټول بالغ نظره د قلم کتاب پاکدار دي.
دا ټول بالغ نظر د قلم کتاب پاکدار دي ذهنونه د تیرو نه پاکوي په رڼا لار دي پوهان دي د ګلونو خصمانه کوي لګیا دي په اصل کې ملګرو د قام سترګې خو همدا دي پوهان دي د ګلونو خصمانه کوي لګیا دي په اصل کې ملګرو د قام سترګې خو همدا دي ژوندون د جهالت له مشالونه جوړوي ښکلا سره زموږ د ټولو مینه جوړوي بې خونده زندګۍ نه هم اسینه جوړوي بدرنګه زندګي راته شیرینه جوړوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه وړاندې خو زه د ملکن ټي وي ډېره شکریا ادا کوم او په خاص توګه د زیر محمد عثمان خیل صاحب ډېره مننه کوم چې هغه راله او موږ له یې ټیم راکړه. نن د برنګ پبلک سکول ابتدایي پروګرام وشو. زه د دې علاقې د ټولو خلکو مشرانو کشرانو څومره ایجوکیټډ نوجوانان چې دي د هغو زه شکریا ادا کوم چې هغو راله او په ډېر کثیر تعداد سره زموږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو. زه او زما چې څومره سټاف دی په سکول کې انشاءالله زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ کم مالکان دي چې د هغوی په امیدونو باندې مونږ پوره اتراو شو او څومره چې زمونږ نه کیدای شي چې مونږ د دې علاقې ماشومانو ته یو سټنډرډ ایجوکیشن ورکړو چې هغه په هر لحاظ سوي مطلب چې هغه دنیاوي هم وي او اخلاقي طور چې دی مونږ په هغوی باندې کار وکړو. انشاءالله زما دا عزم دی چې مونږ به سټنډرډ ایجوکیشن خلکو ته ورکوو. هیڅ قسمه تکلیف به ماشومانو ته نه مونږ به خپل کوشش هر درجې کوو.